د انعکاس میډیا ګرانو لیدونکو او اورېدونکو سلامونه. هیله ده چې راک روغ به یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درنه حضور کې د خبریال ناول له څلورمې برخې سره حاضر شوم. تمه ده چې دا برخه به هم راسره تر پایه واورئ. رئیس له پسخند ډکه مسکا وکړه. رڼا ته یې وویل: زه خیر، که یو با استعداده ژورنالیست مو له لاسه ورکړه. بس رئیس هم وژغورل شو. رڼا ناهیلې سترګې چت ته ونیوې. د پکې بعد یې په سترګو ویښتان وغوړول. ساعت زنګ وواهه. ستن په نهه ولاړه وه. قلم یې په دستکاول کې کېښود. رئیس ته یې مخ ورواړوه. په قهرېدلې ژبه یې ورته وویل: آیا یوه ورځ به نه مرې؟ د تل لپاره به په دې نړۍ کې اوسې؟ د دندې له ساتلو پرته د کوم بل څه په اړه هم سوچ کوې؟ رڼا جانې، زه نور د دلته کار خلاص شو او که نه ځې ساتونکی راوغواړم. هغه بیا د یو چا د وتو په چل پوهېږي. زه ځم، خو اوس ستا کومه د لاس لاندې ماموره نه یم او نه ته زما رئیس یې. زه اوس د خپلې ارادې څښتن یم. نور راسره د متقابل احترام په نظر کې نیولو سره خبرې کوه. له تګ مخکې غواړم یو بله خبره هم درته وکړم. ملنګ ته یوه دروازه تړلې سل خلاصې وي. هېڅ وخت فکر ونه کړي چې تا سېزلې استعفا سره به موږ له لوږې مړه شو. تا ته به بیرته راشو او په زاریو به درنه دنده دې خیرات په ډول وغواړو. زموږ روزي تا سره نه، له خدای جل جلاله سره ده. هغه مو ساتندوی دی. له دې خبرې سره رڼا په خوا کې دستکال راواخیست. د رئیس له دفتره رهي شوه. رئیس له شا ورپسې غږ کړ: هېڅوک به هم دنده درنه کړي. ته ضدي شهرت طلبه یې، د ځان مشهورولو لپاره هر څه کوي. رڼا یې خبرې اورېدې. د هغه د خبرو مناسب ځواب ورسره و، خو له ځان سره یې وویل: چاته یې وایي؟ رئیس کله په خبرو پوهېږي. قدمونه یو بل پسې اخیستل. د دفتر له عمومي دروازې ووته. ښه شېبه مزل یې وکړ. د کور کوڅې سره ته لا نه ورسېدلې چې د تلیفون زنګ یې وکړنګېده. له دستکول یې تلیفون راواخیست. زنګ یې له کوره وغوږ ته له نیولو سره سم یې د کوچني ورور چغې واورېدې. رڼا وارخطا شوه. پر ورور یې غږ وکړ: اسده وروره، څه خبره ده؟ هله ژر راشه، مورجانه بېهوښه شوې. له خولې یې ځګونه ځي. د شکر درمل یې هم خلاص شوي، لکه چې د شکر له لاسه داسې شوي. رڼا خپله هم له دې غږ سره له وارخطایي لکه پاڼه رپېده. خو دا چې ورور یې خورا په ویره کې و، د هغه د همت زیاتولو هڅه یې پیل کړه. هغه ته یې وویل: وروره، زه د کوڅې سر کې یم، ژر در رسېږم. په مور به هېڅ هم نه کېږي. ټلیفون یې پرې کړ. عمومي سړک ته په منډو شوه تر څو ټکسي راونیسي او مور روغتون ته یوسي. د سړک غاړې یوې بلې خواته یې د روحي ناروغ په څېر د ټکسي لټولو په نیت کتل. څو موټر پیدا کړي، ویې نیسي او مور روغتون ته ورسوي. کیڼ اړخ ته لرې یې په یوه ټکسي باندې سترګې ولګېدې. په هماغه ټکسي کې سترګې ټومبلې وې، خو څو ترې فنا نه شي. ژر یې ونیسي او کور ته یې بوځي. خو له ښي اړخه یې د یوه ټایر ښویېدلې بریک غږ واورېد. ور یې ویې کتل. نوی ماډل کروزین یې مخې ته ودرېد. ښیښه ښکته شوه. په رنګیز او جذاب ځوان یې سترګې ولګېدې چې د موټر جلب ته ناست دی. تورې عینکې یې په سترګو دي. رڼا هم د موټر او ځوان ننداره د سترګو له ساره نه لوله. ځوان له بریک سره په سترګو رالوېدلی ټیټناک ویښتان پورته کړل. بیا یې وپوښتل: اغلې، له لرې مې در باندې نظر وه، له لهانده د یو او بل خواته کتل. خیر خدای، آیا کومه ستونزه مو درلوده؟ د رڼا سترګې له اوښکو ډکې وې. په حاله کې غږ وکړ: وروره،
زه خپله لار وهه که لالهانده ګورم کادي تا پورې سړه لري. په دې وخت کې د رڼا په نظر کې نیولې ټکسي راورسېده. لاس یې ورته وښوراوه خو هغې سپرلی لرله ورته ونه درېده. یې له خولې ووت. دعا یې وکړه، ویې ویل خدای دې ژر موټر پیدا کړي که نه مور به مې مړه شي. بېرته یې په ولاړ موټر کې سترګې ونیو. ځوان لا هماغسې ښکته ښیښه موټر کې ناست دی او د رڼا د باد حالت ننداره یې کوله. رڼا ورنږدې شوه. په قهرجنه سره یې ورته د تلو اشاره وکړه. بیا یې ورسره ژبه هم عمله کړه. ورته یې ویل دلته د څه لپاره ولاړ یې؟ موږ خپل غم ته پرېږده. ځوان چې شاپور نومېده له موټر راښکته شو، رڼا ته نږدې ودرېد. ورته یې وویل اغلې زه کومه بلا نه یم چې ودې خورم او نه کومه بده اراده لرم. داسې راته ښکاري چې کومه ستونزه کې یې. نو ته زما په کومه رشته کې زما له غمه مړ یې؟ ولې دلته انسانیت مړ دی، خواخوږي نشته؟ ولې موږ په دې هېواد کې ګډ ژوند نه کوو؟ ولې دلته مسلمان او ورورګلوي نشته؟ رڼا یې له خبرو صداقت حس کړ. د هغه په خبرو ډاډه شوه. په ژړغوني غږ یې وویل مور مې د مرګ سره لاس او ګرېوان ده. کوما کې د غواړم ټکسي ونیسم او روغتون ته یې ورسوم. اغلې په ما د خپل کور د غړي په څېر باور وکړه. ستا مور زما مور ده. زه نن له دفتره رخصت یم. که ته کومه نیوکه نه لرې زه در سره روغتون ته د ناروغ په وړلو کې مرسته کوم. رڼا چوپ خوله ولاړه وه. د هغه د خبرې ځواب یې ځکه نه ورکوه چې د هغه د شخصیت په اړه لا پوره ډاډه شوې نه وه. هلک هم پوهېده چې د بې باورۍ له لاسه ورته نجلۍ څه نه وایي، ځکه یې نور هم د هغې د باوري کېدو هڅه وکړه. رڼا ته یې وویل ژر کوه، وخت نه ضایع کوو. خدای مه کړه مورجانه به دې له لاسه ورکړه. د دې خبرې سره د رڼا ویره نوره هم د مور د مرګ په اړه زیاته شوه. نه هو یې ونه ویل. د کروزین شا سیټ ته وخته خو زړه یې ناراحته و. لا یې هم په دې اړه فکر کاوه چې ځوان یې دوکه نه کړي. په دې بهانه یې ونه تښتوي او یا هم د هغه د کومې لوبې ښکاره نه شي. خو د مور د ناروغۍ ویره پرې زوروره شوه. تر هر څه یې روغتون ته د هغه د وړلو ته لومړیتوب ورکړ. موټر یې د کور دروازې خواته ودرېده. له کوره یې مور په بېهوښه حالات کې راوباسله. موټر ته یې پورته کړه. د روغتون په لورې حرکات وکړ. رڼا د مور سره په خپل زنګون کېښود. د هغې خاموشه وضعیت به کله کله وویروله. ښکته او پورته به یې ورته وکتل. کله کله خو به یې ساه اخیستو ته متوجه شوه. بیا به یې نبض ونیو. د هغې د ساه اخیستو او د نبض خوځښت به ډاډه کړه. د هغې د مرګ له ویرې په څو شېبې مطمئنه شوه. له ځان سره به یې ویل خدایه مرګ او ژوند ستا په واک کې دی. زما مور زما ژوند دی. له دې ژونده مې مه محروموي. موټر ته په ختو کې د مور د سر ویښتان بې نظمه شوي وو. یو شمېر یې په مخ پراته و. رڼا غوښتل چې لاس وروړي. د هغې په سترګو رالوېدل ویښتان یې تر غوږو ورتاو کړل. په دس کول کې تلیفون وشرنګېد. تلیفون یې راواخیست او غاښ ته یې نږدې کړ. نجیبې خورلڼې یې له سلام نه وروسته وویل رڼا خورې ستا له برمته کېدو زه اوس خبره شوم. زه درته ملامته یم چې ستا پوښتنه مې ناوخته وکړه. ته خو له لوی پیښې خدای جل جلاله بچ کړی یې. مننه خورکې. بس چې څوک خدای نه وي وژلی هغه څوک نشي وژلی. ما خپل مرګ په خپلو سترګو ولید خو الله جل جلاله به مې کومه دانه پریښې وه. شکر چې روغه یې. بس نو بلا و برکات یې نه و. زموږ وطن له داسې بدبختیو ډک دی. دا لومړی وروستی پیښه نه ده چې موږ یې تجربه کوو. موږ باید همت ولرو. نجیبې خورې موږ باید له دې بدترو پیښو لپاره تیاری ولرو. مقابله به کوو. حالاتو ته نه تسلیمیږو. د سمون راوستلو لپاره اړ یو چې هر خطر په ځان ومنو. هو بالکل. که داسې ونه کړو نو بیا به میدان یوازې ظالمانو ته پاتې شي. ته اوس دفتر کې موټر یو دم بریک ووهه. رڼا رډې سترګې د موټر په طرف ورولې. د زړه دربا یې په غوږو محسوسېده. نجیبې ته ویل نه دفتر کې نه یم. هلته مې استعفا ورکړه. ولې؟ دفتر رانه هغه څه غوښتل چې زما مسلک نه قبلول. دوهم وړاندیز یې استعفا وه چې ما باید لاسلیک کړی وای.
زه ښه دې کړي، د وجدان له ملامتۍ د ځان خلاص کړی. روزي په دفتر کې نه، له خدای جل جلاله سره ده. د خدای جل جلاله شکر دی چې خپلې مورکۍ، کوچني ورور او خویندو لپاره ته ژوندی پاتې شوې. رڼا ترهېدلې سترګې په مور کې ښخ کړې وې، په زیړه زبېښلې مخ یې مچ خپل وزرونه رپول. ژر یې د لاس په حرکات ترې لرې کړل. بیا یې نجیبې ته وویل: خورې، که ته نه خفه کېږې بیا به بل وخت خبرې کوو. مور مې ناروغه ده، بې پوهه شوې، روغتون ته په لاره یو. نجیبې بخښنه وغوښته او د مرستې ساعت یې وکړ، خو رڼا د مننې په ویلو سره تلیفون پرې کړ. شاپوره د رڼا د تلیفون خبرې ټولې د زړه په غوږو اورېدې. له ځان سره یې وویل: شاپوره، تا خو عادي نجلۍ موټر ته نه ده پورته کړې، دا خو مشهوره ژورنالیسته رڼا ده. شاته یې وکتل، په رڼا کې یې سترګې وټومبلې. هغې زړه نازړه وویل: که غلط شوی نه یم، تاسې مشهوره خبریاله رڼا نه یاست؟ هو، مشهوره نه یم، خو هماغه یم. ښه، ډېر ښه. ما دې تصویر لیدلی و، خو اوس تاسې په حجاب کې یاست. وبښئ چې ما مخکې ونه پېژندئ. بیا یې نرۍ موسکا وکړه، ویې ویل: ستاسې نوم خو دومره غټ دی، ما فکر کاوه چې په زه د مرمیو موټر کې له شا او مخه ته باډیګارډانو سره به چارې مخ ته بیایې، خو خبر نه وم چې دا پېژندل شوې څېره دومره شکسته نفسه ده چې روغتون ته د ناروغانو وړلو لپاره عادي موټر هم نه لري او په ټکسي کې یې لېږدوي. ګرانو اورېدونکو، دا به د خبریال ناول 4مه برخه. تر بیا ورتلونکې برخې تاسې په پاک مهربانه او بښونکي رب سپارم. لوی څښتن مو مل شه.